دوستانو سلامونه. که غواړئ چې بعضې سټیټس یې له ځانه سره سیو کړئ یا ثبت کړئ، ډاونلوډ یې کړئ، تاسې هغه لپاره باید حتما یو نه یو برنامه مو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړي وي. ما دلته سټیټس سیور په نامه باندې یا سیو سټیټس دوه ډوله برنامې مې کړي، هر یو چې ستاسې خوښه وه. زه فعلا سټیټس سیور باندې کلیک کوم. دا برنامه په سر کې به تاسې نه اجازه غواړي مثلا چې میډیا ته تاسې د خپل نو تاسې ورته هغه کولی شئ یوز دس فایل دس فولډر. په دې چې مو کله کلیک وکړه بیا مو خوښه چې تاسې هر واتساپ انتخابوي تاسې نو اجازه به ورته ورکوئ. اجازه چې مو ورکړه دلته نو بیا چې تاسې که غواړئ چې سټیټس یې له ځانه سره هغه کوي تاسې نو دلته تاسې لیدلی شئ. زه فعلا په سټیټسو ته ځم. سټیټس ته چې لاړم دلته ګورئ تاسې نیو ویډیو سټیټس ریسیو، کلیک فار نیو ریسیو. نو دلته تاسې یا کولی شئ تاسې ځان سره ډاونلوډ یې کړئ. نو زه بیرته سټیټس سیور ته راځم. هلته تاسې لیدلی شئ کله چې زه دغه برنامه خلاصوم نو اتومات ډول هر سټیټس چې تاسې یو ځل ووینئ یا خلاصوئ، هغه که واتساپ بزنس کې وي او که ساده واتساپ کې، نو هغه به دلته اتومات ډول ستاسې موبایل ته راځي. نو بیا په تاسې که غواړئ چې په ګالري کې سیو کړئ نو تاسې دلته په دغې هغه باندې کلیک کولی شئ. دې سره به ستاسې دا به په هغه کې ثبت شي په ستاسې ګالري کې.